شینواری سپیکس نه ګوره ما تاسو ته ویلو چې عبدالرحمن صاحب په اړه به سره خبرې کومه. افغان ابدالیان چې دي هغوی تقریبا داسې وایي سبا یا یو څو ساعته وروسته لوبه ده. خو راځو اول عبدالرحمن رحماني نه. اول خو لغمانیان قربان موسم 142 سپیډې په اوله لوبه کې ویشته. په شهي قوم نه دی. ګوره قومونه ټول د افغانستان دي، که شینواری دی، که مومند دی، که پشهي دی، که پوپلزی دی او که بل څوک دی. دا افغانستان په همدې قومونو ښایسته دی. موږ کې بعضې پردي پاله د نهي جولا زامن راننوتي دي، هغه قوم بدمني. نو هغه ولې قوم بدمني؟ ځکه د هغه اصل او نسل معلوم نه. باقي چې دی چې د هر قوم نوم اخیستل کیږي. پښتون هر ځای کې افغان دی، د نړۍ هر ګوټ کې. سیمپل چې ځان افغان نه مني خو هیڅ شی هم نه سونو. خبره په دې کې کلیر ده. نو راځو رحماني صاحب ته. نو پشایانو تاسو نم قربان سم، لغمانیانو تاسو نم قربان سم. دا زما یو ارمان دی چې افغانستان ته یو داسې بالر چې 150 پلس بالینګ وکړي. 142 سپیډ شته دی، 143 ته رسیږي. خو د دا رن اپ چې دی او دا اکشن دا زما ډیر خوښ سو. دې نه داسې معلومات کیږي چې د سره کار وشي دا سپیډ زیاتیږي. نو 145 پلس 147 8 هر کله چې سپیډ 140 نه پورته شي او معمولی سوینګ شي هغه بیټسمنانو ته مشکل جوړوي. د افسوس مقام دا دی چې اول خو یې 2 ګیمونو کې کینولی او خدای مو په سترګو ړانده کا. کوچز دا کوچان چې هستی ظالمانو. ګوره موږ تر هر ځای کې دوکه کېږي. موږ د ځوانانو غږ پورته کوو، دوی راولي سلیم صافی هغه غریب شپږ اته میاشتې اول بین کړی، هغې وروسته راولي 8 ورځې کیمپ ورباندې وکړي او ډایرکټ یې په میچ کې ورواچي، کیریر یې تباه کړي. داسې کار باید نه وي. رحماني صاحب چې دی اوس ګوره د رن اپ ته چې وګورې، د سټایل ته وګورې، د اټلیټیسزم د فیلډینګ ته چې وګورې، نو خدای مو په سترګو ړانده که تاسو څنګه دا په بینچ باندې کېنولی او 2 میچونو کې او بیا T20 کې سکواډ کې هم نه دی اخیستی. وفادار مومن ته غاښ پورته که ری والا په سکواډ کې همداسې تاو راتاو که عکسونه پکچر یې دغه واخلي بنګلادیش ورباندې وګورې. دا شی نه روره. ګورئ ډېر د شرم مقام دی. افغان ابدالیان نوم ورکړی. د ابدالي تاریخ مو کتلی؟ ظالمانو موږ په کار دی مضبوط تکړه خلک وای. زیمبابوې هم د 2022 کال هغه بالران چې 145 پلس ډیلیوریان یې کړي دي 1% پکې د زیمبابوې هم ورننوتي. زمونږ پکې بیخي شته دی نه. ټاپ کې پاکستان دی، دویم ما په خیال هغه انګلینډ اسټرالیا دغسې نور دي، مګر موږ پکې سره یو نه په هغې کې. نو دا خو ابدالي مسیانو دپاره شرم دی. شته دی. اوس ګوره چې دا را پیدا کړي همداسې نور د افغانستان غرونو کې ډېر تکړه تکړه شته دی، مګر هغه ټیلنټ رایستو دپاره بااستعداده خلک کرکټ بورډ کې پکار دي. داسې نه لکه دا نصیب خان ګونګی زادران چې زه ورته یم، دا د مالی خان زادران د خینې زوی دی، د جیلم خیاط دی. خیاط بېسواده دا او هغه بل چکري اشرف چې یو چاپلوس دی که نه، خدای دې په عقل باندې دغه ړوند کا چې ته د دغه غوندې کس یو ته چاپلوسي کوې. ځان سره منهاج راز دغه ته بوتلی دی، هغه ساوت افریقې ته چې راځئ چکر به مو وهو، هغه ترجمانۍ ته بوتلی دی. لاس نیم یا تخلص راز. نو هر څه به په راز کې ساتي، پټ به ساتي. ګونګی زادران خبرې به چاته نه کوي. او دننه په کرکټ بورډ کې چې د چا کوم کارمندان دي موږ ته راپورټونه او شینه راکوي، د هغوی غریبانانو په کوټو کې ورته کیمرې ولګولې چې نه به چاته اوس کوم ثبوت دغه کولی شي، نه ټلیفونونه هر څه څارل کېږي. لکه شرم پکار دی مړه اوسني حاکمانو ته. ځان ته د اسلامي نظام یو مړه په شرمونو مو وشرمولو. کرکټ بورډ فساد ترین. ګوره موږ د ځانه خبرې نه کوو. ورشئ لږ انویسټیګیشن خو وکړئ که نه، خو د مالی خان زادران د یېرې نه یې نشئ کولی یا د بل د یېرې نه یې نشئ کولی. مړه تاسې ځان ته والله رښتیا ورته د افسوس مقام دی. موږ له ستاسو سپورټران یو په یو څه حساب باندې، مګر په ناحقه نه. موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې څنګه سلمان فارسي ودرېده همدغسې به تاسې ته ودرېږو. نو خالي ورشئ کرکټ بورډ ته لږ تکلیف وکئ، سر ورښکاره کړئ، ورته معلومات وشي چې دغه چې دی د مالی خان زادران د خینې زوی نصیب خان ګونګی زادران ورته یم، دی په څومره کرپشن کې دی، کرپشن یې کړی دی. دغه چکري اشرف، میرویس اشرف چیرمن او نور. نو معلومات په درته وشي. دا خو د افغانستان د ولس پیسې دي او سره د کرپشن نه ظلم هم کېږي نور داسې استعدادونو سره. او دغه او ستاسې په نظام کې چې باید انصاف وای، ظلم روان دی. پاتې شو د افغان ابدالیان ټیم. ګوره
دا ټیم چې دی دې کې اول خو دا چیف سلیکټر چې راغی ماته وی چې ولاکه یو ورځ مې خوسي نه د زړه د خلاصه به کو نو وروره چې ټیم سلیکټ کېده د افغانستان ته سره خبرم نه وي 2 بجې نورو خلکو ته ویلو هم تا پوسټ وکړه چې زه خو خبر نه یم وایي شوي دا خو ګوره ډېر غلط کار سره شوی دی مګر هغه انګریزان یې put them on their own place خپل ځای هلته یې کېنوه چې وروره دا دې ځای دی ډېر اوچت ټوپونه مه وهه نو ګوره نصیب خان سره ته ټوپونه نشي والی چکري اشرف سره نشي والی نو خپل ځای کې اوسه خو صرف دومره مې نه هیله ده چې ایمرجنګ ته ایمرجنګ خلک ورچوه او ملي ټیم ته د ملي ټیم که زور در رسیږي که نه رسیږي دا ډېر غلط کار کړی چې دا پوسټ یې ایکسپټ کړی ځکه چې که نن یې که سبا یې جنجال زمونږ هم را روان دی ځکه هغه لوبغاړي اوس د دغه نه وفادار مومند چې هلته نه لوبېدی خو ډایرکټ به دې دلته راوستی و ایمرجنګ ته څه ضرورت و چې هلته مو بیا دغه کړی و داسې نور لوبغاړي اوس معلومات نشته چې د ابدالیانو سکواډ کې به څوک او کوم لوبغاړي به لوبېږي هغه بنګلادیش الف لوبډلې سره خو یې 3 میچونو سیریز اولنۍ لوبه چې وګټله هغې کې د چکري اشرف وراره 4-5 وکټې که 6 وکټې واخیستې هغه د کرکټ بورډ په پیج باندې د میډیا څانګې مشر عبدالله پکتیانی منافق چې ډېر غټ هغه د عبدالله بن ابی مسای دی د غټ منافق مسای دی هغه ورباندې دا پوسټ ورڅه کړي وو خو نیکسټ 2 ګیمونو کې یا هغې کې چې زبید اکبري یا نور د غریب سړي زامنو سکور کړی وو بیم هم لوده مګر هغه تکلیف یې ونه کړه چې هغه هلته پوسټ کې ولې چې ولس ته باید به معلومات کیږي ولس بیا پیژني او ګوره هر څونه که د ولس ته ګوسفندي ولس ویوئ که هر څه ورته ویوئ پوه شوې ایت د اینډ اف د ډے همدا ولس چې دی کې داسې خلک هم شته چې په کرکټ هم پوهېږي غاږ هم پورته کوي اصلي وایي ګوره وایي چې حق ته حق نشي ویلی یا پوه شوې بد ته بد نشي ویلی دا د جهالت انتها ده پوه شوې نو هیله ده که بد ته بد نشي ویلی نو د څوک چې ورته یې دغه خلاف مه ودرېږئ هغه چې بیا بعضې ودرېږي هغه چمچي دي هغه مونږ کلونو راسې دا لګیا یو ډزیږو مونږ د نیلسن منډیلا غوندې همت نه بیلو مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروانان یو نو لګیا به یو خپله برخه دا خبرې چې دا داسې دا ګوره چکري اشرف هم ګوري هغه دغه ګونګی زادران هم ګوري بس ورخطا کېږي پوه شوې ورته معلومات کېږي چې لګیا دي او د اوسنۍ ادارې په ارګ کې چې کوم ناست دي و د ظالم بچو ار کې داسې بې خبره ناست یاستئ چې بس ګورې او دغه خدای خبر چې اکشن نشي اخیستی لکه چې زور مه نه رسیږي خو اخر به هم داسې وخت راشي چې هغه مالی خان زادران به م یې مړه ده څه ده تا خو زه په شرمونو وشرمولم دغه بل نیو انس چې دی هغه به م ورته چې په شرمونو دې وشرمولم دا خو د خدای غر کو پرک نه کړي دا په دوبۍ کې د سبق هم ویلی دا لږ تعلیم یافته دی د تعلیم یافته هم دغسې خیاط راوست د کرکټ بورډ غوندې د ولس د ارمانونو ځای کې وټاکه نو د هغې نتیجه څه شي د هغې نتیجه دغه شي چې نه موږ ته معلومات کېږي چې د ابدالیانو سکواډ کې به څوک لوبېږي څوک به نه لوبېږي T20 کې به څه سلسلې کېږي خو بیل سکواډ دی هر څه داسې ګډوډ کړي دي نو ځکه موږ یو کار باید اهل کار ته وسپارل شي بعضې خلک به چې ولا چې بل کس راشي هغه پسې هم خبرې کوي ګوره موږ هر چا ته وخت ورکوو دې چکري اشرف ته دې ګونګي زادران ته موږ یو کال نه زیات وخت ورکوي مګر یو کال وروسته چې د بنګال نه موږ کوم طریقې سره ټیسټ میچ بایلوده والله که مې ټول عمر هیر شي دا په تاریخ کې ولیکل شو دغه 21مې پیړۍ بدترین شکست کې موږ راوستو هم د دوی د لاسه او هغه اخري لوبه خو پرېږده هغه هم نو ګوره انکنسسټنسي ده ولې دا د همدغه نااهله خلکو د لاسه مګر که اهل خلک یي کمیونیکیشن یي افغانستان د استعداد وطن دی انشاءالله